بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعري د چینل کتونکو او اوریدونکو ته د مینې، امن او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، د انساني نفسیاتو ماهرین د انساني جذبو درجه‌بندي په خپل ډول کوي. د چا په خیال د انساني جذبو شپږ قسمونه دي او څوک ورله لس نومونه ورکوي. خو د خپل تعلیم په دوران کې چې کومه خبره زما زړه ته کوزه شوې وه، د هغې د مخې دا څلور جذبې ډېرې مهمې دي. اول مینه او خوشحالي، دویم ویره، دریم غوسه او څلورم غم. دا ټولې جذبې د انساني شخصیت د تعمیر لپاره ډېرې ضروري دي او د دوی په منځ کې توازن ډېر اهم دی. خدای مکه که په دې کې یوه جذبه هم له حد نه زیاته شوه یا کمه شوه، نو د انساني رویو توازن به برباد شي. او کله چې انساني رویې په اعتدال نه، نو بیا یې نه فیصلې ګټوري او نه خانداني ژوند په ځای پاتې کېدی شي. د دې سوچ په تناظر کې چې خپل سماج ته وګورو، نو یوه ډېره لویه بې ترتیبي په نظر راځي. رښتونې مینه او خوشحالي خو داسې ورکه شوه چې په لټون یې خلک د ډیپریشن ګولو ته په قطار ولاړ دي. بل طرف ته ویره د غیر چاپیر ماحول رګونو ته کوزه شوې ده. بم دماکې، مات پلونه، طوفاني سیلابونه، ګرانۍ او د کاروبار بدحالۍ انسان په داسې وحشت اخته کړی دی چې نه په لیونتوب خلاصیږي او نه په سړیتوب. لنډه دا چې څلور دي او که اته، خو د انسان ټولې جذبې د کمۍ بیشۍ ښکار دي او هر خوا یو غیر متوازن فکر د سماج په اوږو سور دی. د ژوند نه لوی غم جوړ شوی دی او د دې کشالې څه حل لټول د انسان لوی ضرورت دی. زما په خیال که نور څه کول ګران دي او ټوله معاشرتي ډھانچه بدلول ناممکن ښکاري، نو په داسې وخت کې انفرادي کوشش کېدی شي او هغه دا چې خپل ځان فطرت ته نږدې کړو. فطرت د همیشه په شان اوس هم ډېر مهربانه دی. راځئ چې خپلو بچو ته د مرغو چغار واورو، د خټو کورکي او د ستورو لاندې اوده کېدل ورته وښیو، د وړو وړو غرونو په څوکو ورته د غوړاسکي بوټي په ګوته کړو او د چنار د سوري لاندې ورته د اوده کېدو چل وښیو. که نه کېدی شي چې دا ماشومان رالوی شي او هم دوی د ایلین په نوم یاد شي. دا یو غزل ستاسو په درانه حضور کې پیش کوم. نه د نسیم نه د پروا د لاسه، ګلان تل ریږي د قضا د لاسه. په ما خو ټولې توبې تا ماتې کړې، په ما خو ټولې توبې تا ماتې کړې، زه ګناهګار شوم دا ستا د لاسه. او زه د منزل په نښانو کې ورک شوم، زه د منزل په نښانو کې ورک شوم، د رهبرانو وارخطا د لاسه. او دا شوګیري زما عادت جوړ شوی، دا شوګیري زما عادت جوړ شوی، ستا د غوښتلو د دعا د لاسه. او پورته بېواره قدمونه شل شو، پورته بېواره قدمونه شل شو، د تړمو اوښکو د وینا د لاسه. او زما منزل شو د صدو فاصلې، زما منزل شو د صدو فاصلې، ولې ایثار شوم د چا د لاسه. او سمې زخمونو شاعري شروع کړه، سمې زخمونو شاعري شروع کړه، څه زه شاعر شوم د دوا د لاسه. او فضله برن برن ځوابونه راتلل، فضله برن برن ځوابونه راتلل، خو ځیګر مې مات شو د حیا د لاسه. او نه د نسیم نه د پروا د لاسه، ګلان تل ریږي د قضا د لاسه. د دې غزل سره تړلې دا یو قطعه مو پیش کوم. راشه چې نن دې زه خبر کړم په راز د مینې، راشه چې نن دې زه خبر کړم په راز د مینې، دا خنداګانې چې ښکارېږي یو انداز د مینې.
دا مینه نه ده یو عادت دی مجبوري غوندې ده دا مینه نه ده یو عادت دی مجبوري غوندې ده نظر دوکشي پوهه نشي په آغاز د مینې. ګرانو ملګرو هیله لرم چې دا کلام او مختصر تنقیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي او په کمنټس کې به زما سره خپل دریځ شریکوئ. زه به ستاسو د دروند خیال په تمه یم. ښاد او خوشحاله اوسئ.